کمر یې پکې ځان ته راپروزي، لاندې به ورځو ګورو چې د کویلې دا غار په کومه طریقه وي. دا وګورئ خطرناک غر دی، ګیر چاپېره داسې ډینجر ګټان دي، کمران دي چې د راپرېوتو خطرې ده، او غارونه دي د کویلې. یو دا دی تاسو کتی شئ، هغه دې کې لاندې کویله ده توره ښکاري، داسې به دا نور هم کني او دغه کویله به روځي، د لاندې ټوله کویله ده. بره چې دی نو بره صحیح کمر دی، کاڼي دي، شګې دي، خاورې دي، او لاندې کویله ده. دا هم یو معدنیات دی او کار به چالو کړی دی، بس دغه اټیکونه یې ورکړي دي، مخکې به دا غار داسې بوځي، دا به داسې بوځي او دې نه به کویله وکاږي. ښه داسې مخکې نور هم غارونه کړي دي، څوک په موقع خو نشته، البته دا به ډېر ښکته که نه، دې کې ښه تیاره ده. دې کې دا غار داسې مخکې تللی دی، خو دا شي خطرناک دي، دننه نه شو ورتلی ځکه لرګي ورته لګولي دي، او دا اوزار دی په دې باندې کار کوي. په دې کې دې ټایم مزدوران نشته دی، دا سامانونه پراته دي، دا کویله دې روښکي ده. دغه هم یو غار دی، دغه هم چالو کوي او مخکې به بوځي. نو ګرانو مینوالو، زمونږه په خیبر پښتونخوا کې ماشاءالله یو قسمه معدنیات هم کمی نشته، ډېر وسایل دي، خو په کار راوستل پکار دي چې د هغې نه فایده واخیستې شي. او اوس دا غار لږ ښکته تللی دی، دې پسې ښکته لږ ورتله پکار دي، خو یریږو هم چېرته کمر راباندې راکښېنني، یو دوه قدمه به ورښکته شو. ښه دا وګورئ ګرانو کتونکو، دې کې لاندې څه اوبه دي، اوبه پکې روتې دي، دا غار دی دې سایډ ته هم تاو کړی دی او داسې په دې کې کار کوي، دا به نور مخکې هم بوځي. نو نن مو وزټ وکړو او د کویلې چې کوم دغه غار دی، ډېر خطرناک غرونو په منځ کې ښکته کویله ده. نو دې ته رالو، غوښتل مو چې چکر ولګوو، دا لږه شانتې ویډیو مو ستاسو دپاره وکړه. یقینا تاسو هم څه نه څه خوند به ترې اخیستی وي او په خپلو دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ چې چېرته هم یې الله مو ښاد او آباد ساته. دغه پوزیشن دی.